سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست ویو. نن دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري 28مه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 18مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د څلورو پروژو تړونونو لاسلیک کېدل. د افغانستان اسلامي امارت او ازبکستان ترمنځ د 243 میلیون ډالرو په پانګونې د برېښنا د څلورو پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د اوړو په برخه کې د افغانستان پر ځان بسیاینه. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې افغانستان د اوړو د تولید په برخه کې 80% پر ځان بسیاینې ته رسیدلی دی. او د اسلامي امارت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او ملپلاوي د قرغیزستان روسیې اووم اقتصادي فورم کې ګډون وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اسلامي امارت او ازبکستان ترمنځ د 243 میلیون ډالرو په پانګونې د برېښنا د څلورو پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند پښتون کې د افغانستان برېښنا شرکت او ازبکستان ترمنځ د برېښنا څلورو پروژو قراردادونه لاسلیک شول چې د ازبکستان د لوري پرې شاوخوا 243 میلیون ډالره پانګونه کیږي. د دې پروژو په بشپړېدو سره به افغانستان له ازبکستان څخه له 800 تر 1000 میگا واټه برېښنا ترلاسه کړي چې چارې به یې په 18 میاشتو کې بشپړې شي. د غرض د یادو تړونونو په څنډه کې ملا عبدالغني برادر اخوند د ازبکستان د انرژۍ وزیر جورابیک میرزا محمدوف او ملپلاوي سره لیدنه کې دواړو لوریو د اقتصادي اړیکو او په ځانګړي ډول د انرژۍ په برخه کې د همکاریو پر پراختیا خبرې کړي. د ازبکستان انرژۍ وزیر وویل چې د یادو پروژو تطبیق ته پوره چمتووالی لري او ازبک لوري چمتو دي د انرژۍ، کرنې، کانونو، صنعت، روغتیا او د متخصصینو روزلو په برخه کې له افغان لوري سره خپلې تجربې شریکې کړي. افغانستان د اوړو د تولید په برخه کې 80% پر ځان بسیاینې ته رسیدلی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې افغانستان اوس مهال د خپلې اړتیا وړ 80% اوړه په کور دننه تولیدوي. اقتصادي معاونیت په خبرپاڼه کې ویلي چې افغانستان په کلني ډول شاوخوا 6 میلیونه ټنه اوړو ته اړتیا لري او اوس مهال د خپلې اړتیا وړ 3.5 میلیون ټنه اوړه په کور دننه تولیدوي. خبرپاڼه کې راغلي چې په هیواد کې د اوړو د تولید 200 فابریکې فعالیت کوي او 1 میلیون ټنه اوړه د یادو 200 فابریکو او پاتې نور د اطرافي ژرندو په واسطه تولیدیږي. د غرض په یادو فابریکو کې شاوخوا 150 میلیون ډالر پانګونه شوې او 2500 هیوادوال په دایمي ډول پکې په کار بوخت دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت زیاتوي چې اسلامي امارت د اوړو سکتور د پیاوړتیا او ملاتړ په موخه له بهر څخه د غنمو پر وارداتو تعرفې کمې کړي. له هیواد څخه د غنمو پر قاچاق بندیز لګولی او هر کال د غنمو د حاصلاتو په وخت کې له بزګرانو څخه اضافي غنم په مناسبه بیه پیري او په امارتي سیلوګانو او زیرمتونونو کې ساتي ترڅو د اړتیا پر مهال یې بازار ته وړاندې کړي. د اسلامي امارت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او ملپلاوي د قرغیزستان روسیې اووم اقتصادي فورم کې ګډون وکړ. د اسلامي امارت صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې یاد پلاوي د قرغیزستان لومړي وزیر عدلبیک الیشوویچ او د دې هیواد د یو شمېر وزیرانو د سیمې د پلاو له مشرانو او په کوربه هیواد کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو سره هم لیدلي دي. یاد وزارت زیاته کړې چې په دې کتنو کې د دوړخیزه اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو سربیره د پانګونې، سوداګریزو همکاریو، د اسلامي امارت د لاسته راوړنو او پرمختګونو او همدارنګه د ډیپلوماټیکو او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا او پرمختګ او د دوړخیزو ګډو ګټو اړوندو موضوعاتو خبرې کړې دي. اسلامي امارت په لومړي ځل له کندهاره بهرنیو هیوادونو ته د انځرو صادرات پیل کړل. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ویاند محمد حنیف حقمل وایي چې له کندهاره بهرنیو هیوادونو ته د انځرو صادراتو لړۍ پرون د یوه ملي سوداګر له لوري د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر لور د 100 ټنه انځرو په صادرولو پیل شوه. د حقمل په وینا د کندهار انځر د خپل ځانګړي کیفیت او خوږوالي له امله په عربي هیوادونو
کې پراخ شهرت لري او د بازارونو غوښتنه یې ورځ تر بلې زیاتیږي. نوموړی زیاتوي چې سږکال به په کندهار کې د 15,000 هکټاره ځمکې څخه د انځر حاصلات ترلاسه شي چې د تیر کال په پرتله 40 سلنه زیاتوالی ښیي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې د روان فصل په راتلونکو میاشتو کې به نه یوازې انځر بلکې د کندهار نورې تازه میوې هم د سیمې او نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان له افغانستان سره د 83 مټریک ټنه ژوند ژغورونکو طبي توکو له مرستې خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په 7 زونونو کې له 11 روغتیايي مرکزونو سره د 83 مټریک ټنه ژوند ژغورونکو طبي توکو مرسته کړې ده. دغه سازمان ویلي چې په دغو طبي توکو کې د ټروما او بیړنۍ جراحي کیټونه، د جراحي پانسمان سیټونه او نور اړین مصرفي توکي شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا یاده مرسته چې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو او ملکي ساتنې ادارې او نورو تمویلونکو په مالي ملاتړ چمتو شوې ده. د راتلونکو 3 میاشتو لپاره به د شاوخوا 100,000 داخل بستر ناروغانو د جراحي په درملنه کې مرسته وکړي. دغه راز په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي یادې مرستې ته په اشاره ویلي چې یاد سازمان له خپلو مرسته کوونکو او شریکانو سره یو ځای د افغانستان ترڅنګ ولاړ دی ترڅو اړمنو ته روغتیايي خدمتونه ورسوي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د هیواد په کچه تیره میاشت د 104 میلیون ډالر په ارزښت صادرات او د 1 میلیارد او 191.1 میلیون ډالرو په ارزښت واردات ترسره کړي. د یادې ادارې د شمیرو له مخې د روان کال غبرګولي میاشت کې د هیواد د صادراتو ټول ارزښت 3.1 میلیون ډالر په خو د ارقامو تحلیل ښیي چې د همدې کال په چنګاښ میاشت کې د صادراتو ارزښت د غبرګولي میاشتې په پرتله 40.9 میلیون ډالر زیاتوالی لري. دغه اداره وایي چې د روان کال په غبرګولي میاشت کې د هیواد د وارداتو ارزښت 930.2 میلیون ډالرو ته رسیده چې د همدې کال په چنګاښ میاشت کې د تیرې میاشتې په پرتله 253.9 میلیون ډالرو په ارزښت زیاتوالی پکې راغلی دی. یاده اداره زیاتوي چې د روان کال په چنګاښ میاشت کې تر ټولو زیات صادرات پاکستان، هند او تاجکستان ته شوي او تر ټولو زیات واردات له ایران، چین او پاکستان هیوادونو څخه وو. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر 7 خبرونه د الله پامان.